ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات ومنئ. قاضي نادان یم در سره او د مردان د سیمې یو دوه تکړه زلمي بلکې درې زلمي را سره ناست دي. دوه لیکوالان دي، یو زموږ مشر ښاغلی ریاض غفور صاحب دی، مجاز صاحب دی را سره، او دې نه علاوه چې کوم دی یونس صاحب را سره دی. نو دواړو ته هرکلی هم وایم، ستړي مشي هم ورته وایم د پېښور په دې پښتنه خاوره باندې، او کلامونه به هم اورو. مجاز صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه وایم او څه به را باندې اورئ. نادان صاحب بس دغه یو شیکوه به در سره شریکه کومه زړه شیکوه ده چې ارشاد ته هم رحیم یې، هم رحمان یې، هم خالق یې خدای، هم غفار یې، هم جبار یې، هم رازق یې خدای. او منم چې هر څه ستا دي، واړه کائنات ستا دي، ځمکه اسمان پرې ګرځېدونکي مخلوقات ستا دي، خو پکې دې واړه عجز کړي دي حیوان خدای او چې معتبر دی که د پاسه دي انسان. مننه. پکې دې واړه عجز کړي دي حیوان خدایا چې معتبر دی که د پاسه بي انسان خدایا. خو په انسان کې د غریب او مالدار هم جوړ کړی دی، کې ماړه هم شته، په دې کې دینار هم جوړ کړی او رزق ورکې خو دې نور ضرورتونه لري. دې ضرورت پوره کېدلو له پیسه په کار ده او د هغې تقسیم تا داسې کړی دی چې نه پوهېږم چاله دې دومره پیسه ورکړه چې په ډمو نولي او څوک دارو له د خپل رنځ یوه پیسه نه لري. ډېر ښه دومره پیسه ورکړه چې په ډمو نولي او څوک دارو له د خپل رنځ یوه پیسه نه لري، چې علم نشي کوېدله دې موقع ورکړې، چې څوک یې غواړي دله برخه دې سپېره ورکړې. منم چې سترګې روغ صحت تعالی سو خپې دې راکړل، خو اوسېدلو له دې ځمکه خود کېدلې راکړه، کور او کنډر دې راکړل، نوم له دې خاني راکړې، خو ډېر په سپکه معاشره دې زندګي راکړې. منم چې سترګې روغ صحت تعالی سو خپې دې راکړل، خو اوسېدلو له دې ځمکه خود کېدلې راکړه، کور او کنډر دې راکړل، نوم له دې خاني راکړې، خو ډېر په سپکه معاشره دې زندګي راکړې. نو خدایه بس صرف ډوډۍ خورم، روغ بدن دې راکړل، څو ګزه ټوکې پټولو له د تن دې راکړل. مننه خدایا، بس صرف ډوډۍ خورم، روغ بدن دې راکړه، څو ګزه ټوکې پټولو له د تن دې راکړه. پټ تر نه دي خدایه زړه کې سارمان لرمه، نوکري نشته او ګراني سا په پیسو خرڅېږي او هغه د سا د اخیستلو پیسو توان نه لرم. نو په دې میراته زندګۍ کې ستړی شوی یم چې د ارمان په غشو دومره لګېدلی یم. مننه. نو په دې میراته زندګۍ کې ستړی شوی یم چې د ارمان په غشو دومره لګېدلی یم. او خدایا د کم یوې ګناه راله سزا راکوي، خو په دې دومره بېوسۍ باندې هم صبر وکړم او د دغې زهرو دا ګوټونه روزانه وڅښمه. په خبشي دومره زندګي تېره شوه. نو خدایا دا ډک زړه مې د غمه چېرته ډک ونه شوي، او یا دا باقي ژوند که دې دغسې بېوسه راکړو او پوره ژوند که خوشحالي مې چېرته ونه لیده او عزرایل روح اخیستوله په دې حال کې راغی، نو د قبرستان نه به مې خاورې دغه چغې وهي چې دې بېوسه زندګۍ له پیدا شوی نه وی، او یا چې ومړون پیدا شي هېڅ څه مې لیدلی نه وي. نو د قبرستان نه به مې خاورې دغه چغې وهي چې د بېوسه زندګۍ له پیدا شوی نه وی، یا چې ومړون پیدا چې هېڅ څه مې لیدلی نه وی. نو د ستړي ژوند دغه ارمان به مې د قبر په خزه ولیکئ، یا دا شیکوه بیا د مجاز عملنامه ولیکئ. ډېر ښه ډېر ښه.